د غنمو ګولۍ دې ته ویل کېږي ویټ پیلز. دا دومره طاقتور زهر دی دا ویټ پیلز چې زما نه یاد شي کم انسان د غنمو ګولۍ خوړلي او هغه د دې نه ژوندی پاتې شوی. دا دومره خطرناک او دومره طاقتور زهر دی. د دې ډیت ریشو ډېره زیاته سیوا ده. تاسو ته ما وویل زما نه یاد شي چې کم انسان د غنمو ګولۍ خوړلي او دا د ژوندی پاتې شوی. مطلب دا دی چې انتهایی ډېر زیات طاقتور او خطرناک زهر دی. دا ویټ پیلز چې دي دا جوړي د الومینیم فاسفاید نه. کله چې دا انسان وخوري او دا معدې ته لاړ شي د دې نه یو ګیس جوړ شي، هغه ګیس ته ویل کېږي فاسفاین ګیس. اوس دغه ګیس زمونږ معده، زمونږ ګردې، زمونږ زړه دا په لږ ټیم کې تباه او برباد کړي. انتهایی ډېر زیات خطرناک زهر دی، ډېر خطرناک کیمیکلز دی. د دې هیڅ انټیډاټ نشته، د دې هیڅ علاج نشته. داسې خطرناک زهر دی او مرګ یې څومره خطرناک دی. مرګ څومره دردناک او شدید تکلیف والا مرګ دی. مرګ نه هغه تکلیف یې نه دی، په کم تکلیف سره چې د دې انسان نه ساه خیږي هغه د برداشت نه بهر دی. په کم انسان چې د تکلیف یې هغه نه، کم انسان چې دې ته ولاړي په دغه ټیم کې هغه هم نشي برداشت کولی. داسې سخت شدید تکلیف دی انسان ته. تکلیف ورته څنګه وي؟ ګوره کم انسان چې دا ویټ پیلز د غنمو دا ګولۍ وخوري او دا معدې ته لاړې شي، سیویر ابډامینل پین د تر اوچت شي. په دې خېټه کې یو شدید درد، انتهایی سخت درد د په دې خېټه کې په دې ایریا باندې راوچت شي او داسې درد راوچت شي چې دا د برداشت نه بهر دی. انسان نشي برداشت کولی، اوچتېږي او راخلاصېږي. انسان ته دومره ډېر زیات تکلیف د دې سیویر ابډامینل پین د دې شدید درد سره په دې انسان باندې مسلسل الټۍ ولګي او داسې الټۍ په ولګي چې دا انسان ډېر زیات زوري، ډېر زیات تکلیف انسان لور کوي. د دې نه علاوه د انسان ته په ساه اخیستلو کې تکلیف جوړ شي، ډېر زیات مشکل ته په ساه اخیستلو کې جوړ شي. ډیفیکلټیز ان بریثینګ ورته ویل کېږي چې ساه اخلي دې انسان ته ډېر زیات تکلیف، ساه نشي اخیستلی. نو د خېټې د شدید درد سره خطرناکې الټۍ په دې انسان باندې ولګي او ساه نشي اخیستلی، ډېر زیات تکلیف ورته. د دې سره د انسان بلډ پریشر ډېر زیات لو شي، انتهایی ډېر زیات بلډ پریشر ډاون شي، انسان هایپوټنشن ته لاړ شي. انسان داسې په شدید تکلیف کې اخته وي، داسې تکلیف دی انسان ته چې دا انسان بالکل په آرام باندې د سکند نه تیریږي. دا انسان بالکل زور کوي، یو طرف ته د په خېټه باندې درد، بل طرف ته په د باندې الټۍ لګېدلې، په ساه اخیستلو کې تکلیف او آرام یو سکند په آرام نشي، بس زورونه کوي مسلسل، اوچتېږي او راخلاصېږي. داسې سخت تکلیف، داسې سخت مرګ د دې انسان مسلسل جټکې پې راځي، په ځي باندې نشي ټینګېدلی. او د دې شدید درد او د دې تکلیف نه وروسته دا انسان د دې زړه بند شي، کوما ته لاړ شي او دا انسان ساه ورکړي، مړ شي. نو دومره شدید مرګ دی، دومره دردناک او خطرناک مرګ دی، دومره تکلیف دی چې تاسو ته ما وویل دغه انسان په خپله څه کې دغه خو اسې مري. تاسو ته ما وویل چې د دې انسان د بچ کېدلو چانسز خو انتهایی ډېر زیات کم دي. د دې ډیت ریټ چې دی که نه هغه د 90% نه سیوا دی. خو زه تاسو ته ویم چې 100% د انسان مري. مرګ او ژوند خو د الله په لاس کې دی. خو کوم څه چې موږ وینو، کوم څه چې شوي دي، ډېر کیسونه داسې راغلي چې انسان دی د غنمو ګولۍ خوړلي، خو داسې یو کیس هم نه دی راغلی چې انسان دی هغه د غنمو ګولۍ وخوړلې او دا ژوندی پاتې شوی دی. میبي چې ژوندی هم پاتې شي داسې خبره نه کوم، خو تاسو ته ما وویل چې ډېر کم چانس دی چې دا انسان ژوندی پاتې شي. د دې ډیت ریټ انتهایی ډېر زیات سیوا دی، د دې هیڅ علاج نشته، د دې هیڅ انټیډاټ نشته. اوس به تاسو وایي چې دا دومره شدید درد او تکلیف دی، دومره سخت مرګ دی، دا خلک دا ګولۍ ولې خوري د غنمو؟ نو داسې خو ډېر وجوهات دي چې خلک دې ته مجبور شي. ځینې خو داسې خلک چې په نوجوانانو کې دا خبره ډېر زیاتې عامې دي، اوس ډېرې زیاتې شروع شوي، ډېر زیات کیسونه راځي. نو وجوهات خو ډېر زیات دي، خو چې خبر شي ولې ګولۍ خوړلې، یاره د پلار سره وران شوی، یاره د مور سره وران شوی. نافرمانه اولاد چې دی که نه، چې هغه تابعداره نه دی، دا کیسز په دغه خلکو کې ډېر زیات راځي. او په دې کې به زه تاسو ته ویم قصور یوازې د دغه نوجوان نه دی، په دې کې ورسره مور او پلار برابر شریک دي. ولې؟ که د دې ماشوم تربیت تا د وړوکوالي نه صحیح کړی وی که نه، او تا په خپل کنټرول کې ساتلی وی، دا ستا داسې په کنټرول کې وي او داسې اوبیډینټ او تابعدار او تربیت دې ورله ښه کړی وی، دې نوجوان به نن دا ګولۍ نه خوړلې. څه کمی خو په والدینو کې هم شته. اوس په خلک وایي چې یاره نوجوانان بې سره دي، دې نه خو زه انکار نه کوم، دا خو منلی شوې خبره ده چې د نن سبا نوجوان یوت دا کم نسل چې دی که نه دا په بل طرف روان دی. مشران خبره کوي وایي خپې پرېښي او په سر روان شوي، هغه خو ده داسې، خو په دې کې ذمهوار ورسره مور او پلار والدین هم دي. ولې؟ زه به تاسو ته ویم
چې مور او پلار والدین چې دي کنه د یم خپل ذمہواری نه پوره کوي. زه تاسو ته ویم ډیر کم کوس پیرنټس والدین به داسي چې هغه د خپل ماشوم صحیح تربیت کوي. د خپل ماشوم نه کله دا تاسو کړی دی چې تراشه ته سحر وتلې وي د مازیګر پورې نه وي چرته تللی وي د چا سره تللی وي. کم پلار د خپل ماشوم نه تاسو کړی دی چې ته ټول ورځ د چا سره ګرځي؟ د همزولي سره ګرځي کنه د ځان نه غټو خلکو سره ګرځي؟ دا تاسو د خپل ماشوم نه پکار دی ته د غالک سره په موټر سایکل باندې چرته روان وي چې په فیلډر کې ناس یو داسې روان وي چرته تللی وي د سحر نه د ماسپخیمه پورې ورک وي چرته تللی وي. تاسو سره چې دا دومره غټ موبایل در سره دی دا تاسو سره چرته تاله خو ما نه دی اخیستی تاله خو زه د جیب د لپاره 20 او 30 او 50 روپۍ در کوم دا دومره غټ موبایل او دا ګران موبایل تا چرته اخیست؟ دا تاسو چرته پلار د خپل بچی نه کړی؟ دا تاسو ته چرته کړی دی چې تراشه تاله دا کاټن کپړې د کپړې تاله چا کړی؟ دا پیزار درله چا کړی؟ تراشه صاحب د جیب کې د دومره پیسې پرتی دا تاسو سره چرته وي ته چې مازیګر وځي د چا سره ګرځي؟ دا تاسو خو نشته. نو والدین هم په دې باب کې غافل دي هغه د خپل بچو تربیت نه کوي. والدین بالکل قصوروار دي. د پکار دا چې والدین پلار د دې خبرو معلومات وي چې دا زما بچي په سکول کې څنګه ملګرو سره ګرځي دا زما بچي چې مازیګر وځي دا چرته ځي دا د کوم ملګرو د کوم قسم خلکو سره کینی پاسي دا لیفت اند رائټ ته کم خلک موجود دي دا چرته خړونو ته دا چرته غرونو ته دا چرته میلو ته خو نه ځي دا چرته د سیګریټیانو د چرسیانو څخه نه ګرځي دا چرته په خړونو کې لډوګان او چرس خو نه سکي تاشونه خو نه کوي. چا دا تاسو کوي؟ که سحر وتلو ماسپخیم کور ته رالی کوم ماسپخیم وتلو مازیګر کور ته رالی هیڅ چاته هم دا پته نه لګي چې دا ماشوم چرته تلو. والدین د دې شي نه بالکل نه خبره دي هغه ته بالکل دا پته نه لګي چې سحر زما ماشوم تللی دی د اوسه پورې ورک دغه ولې نه دی راغلی چرته تللی دی د چا سره تللی دی چې پلار خپل ماشوم دغه شان په کنټرول کې ونه ساتي خپل کشر داسې په کنټرول کې ونه ساتي او داسې ته ځان نه خبره وساتي نو دا بیا غلطو لاسو ته لاړ شي هغه بیا ګولۍ هم خوري هغه بیا ځان پسې تمانچه راخلي هغه په پلار پسې راخلي هغه په مور پسې راخلي دغه اخلاق هم خرابي دغه بلډ پريشر هم په نه خبره باندې هاي کیږي هغه به غوسم ډیره زیاته ورزي ولی چې هغه غلط لاسو ته تللی دی دغه تربیت نه دی شوی ابا خامخا ګولې خوري هغه به خامخا غوسه ورزي نو ولنې خبره خدای چې قصوروار صرف او صرف دغه نوجوان نه دی نو په دې کې ور سره پلار برابر شریک دی. د دې نه علاوه دا ګولې چې خلک خوري کنه د لیلا امپریس کولو د پاره هم دا شی خلک کوي ځان بدر ته مړکم وای کته زمانه شوې ځان بدر ته مړکم یلکه د خدای ظالم دا ژوند دا ډیر قیمتي دی دا ډیر زیات قیمتي دی دا د داسې ځای کول نه دی بس تاسو سره حساب کیږي او که څوک دا خبره کوي چې یاره زه په ژوند باندې تنگ راغلم او خودکشي کوم کنه که خودکشي چرته د مسلې حل وي دا د غنمو ګولې چرته د مسلې حل وي یا ځان وشتل د مسلې حل وي نو زما یقین دی چې په دې وطن کې د خلک دومره تنگ شوی دی د ټولو خلکو به خودکشي نه کړي. دا ظالم دې ته سوچ نه کوي چې لکه تا خو سترګې پټې کړلې ټیک د ګولې دی خوړل سترګې دې پټې کړلې خو شاته کم شرمونه پرې خوستل ته د چا د سترګو تور وي تا یو پلار بیا اولاد کو یو مور په تا باندې بوره شوه یو خور په تا باندې بیروره شوله یو تور سری په تا باندې بیا سرې شوله بچی دې یتیمانان کړل دا سوچ چرته څوک نه کوي خو چې خودکشي کوي په دغه ټیم کې ورته ځان باتور ښکاري په دغه ټیم کې دا ډیر زیات تیز مرخاني خو لکه دې ته څوک سوچ نه کوي چې آیا دا خودکشي کول دا زما د مسلې حل دی که نه دی نو دا خو د مسلې حل نه دی دا خو ډیر کمزور سټیپ اخیستل دي که دا د چا مطلبي که نه چې په خودکشي باندې مسلې ختمیږي او زه به سترګې پټې کړم ټولې مسلې حل شوي د دې سره مسلې نه حل کیږي ستا مسلې اوس شروع شولې تا خو شاته شرمونه پرې خوستل ستا هغه جهان هم خراب شو ستا آخرت هم تباه شو ته به التم شرمېدلی ته به التم داسې په تکلیف کې ته به التم داسې شرمېږي ته به التم د دې تکلیفونو نه تېرېږي او دلته دې شرمونه پرې خوستل مور او پلار له دې کار وکتلو نو دا د مسلې حل نه دی دا د کمزوري پهلوان سړی هغه دی چې هغه د حالاتو مقابله وکړي نر سړی هغه دی نرتوب دا نه دی چې ته ګولۍ وخوره نرتوب دا نه دی چې ته خودکشي وکړه نرتوب دا دی چې ته د سختو حالاتو مقابله وکړه ته ځوان وړه دا خودکشي خو د کمزوري سړي کار دی هغه حوصله بالکل وبېلي هغه هار ومني هار به نه مني که ته نري ته غیرتي ته ژوند وکړه ته د دې حالاتو مقابله وکړه ته خپل ژوند ښه کړه دا نرتوب دی دا غیرت دی خو دا نري نه ده چې ته ګولۍ وخوره په خپله سترګې پټې کړه او شاته هم شرمونه پرېږده او مخکې ژوند هم تاسو ته ما وویل دا د مسلې حل نه دی په دې باندې تاسو خلاصېدلی نه شئ په دې باندې تاسو کور ته هم تکلیف ورکوئ دې باندې ستاسو ژوند هم هلته تباه او برباد شو تاسو به ټول عمر د دغه تکلیف او د دغه شرم نه تېرېږئ. بهرحال راځو خپل ټاپک ته
داسې یو بیوقوفه حرکت دی چې چا وکړو د غنمو ګولۍ یې وخوړلې. اوس خلکو له څه پکار دي په دغه ټیم کې؟ فرسټ ایډ څه پکار دی؟ هسپتال کې د دې څه علاج شته که نه؟ تاسو ته ما وویل چې د ده بچ کېدل خو ډېر زیات مشکل دي، خو بیا هم انسان به خپل وس کوي، انسان به خپل کوشش کوي، هغه به ورته داسې نه کینی. اولنۍ خبره خو دا ده چې داسې حالات راله فورا تاسو 1122 میلاو کوئ، فورا تاسو 1122 میلاو کوئ او ډایرکټ د سکندونو په حساب سره as soon as possible څومره چې زر پاسبل د هسپتال ته ورسوئ. په دې کې به ټیم نه اړوئ. د دې سره یو غلطي خلک کوي چې کله څوک د غنمو ګولۍ وخوري خلک ورله اوبه ورکوي. دې انسان له به بالکل اوبه نه ورکوي. ولې؟ تاسو ته ما وویل چې دا ګولۍ انسان وخوري که نه، دا جوړ دي د الومینیم فاسفاید نه، دا په دې معده کې فاسفاین ګیس جوړوي او دا ګیس کله جوړیږي؟ دا چې کله د اوبو سره میلاو شي که نه، دا ګیس نورم بیا ډېر زیات جوړیږي. نو تاسو به قطعا داسې انسان له چې هغه د غنمو ګولۍ خوړلي هغه له به اوبه نه ورکوئ. کوشش دا کوئ که د کوپرې تیلي هغه ورله ورکوي یا چارکول چرته پیدا شي هغه ورله ورکوي، اوبه به ورله نه ورکوي. بله غلطي دا ده چې خلک پې په زور الټۍ کوي. څوک خولې ته لاس ورننه باسي وایي الټۍ وکړه، نه، الټۍ به تاسو په زور باندې نه کوئ. که په خپله یې کوئ بس پرېږده چې وکړي، خو تاسو به دا کوشش نه کوئ چې په مریض باندې تاسو الټۍ وکړي. هلته چې دا کله هسپتال ته ورسېږي نو د دې نور داسې څه علاج نشته دی. د لږ ګیسټک لیویج کوي، کوم ته چې موږ سټمک واش وایو، دا معده ورله راوینځي، دته آی وي لاین پاس کړي، ډریپونه ورته سټارټ شي او معده ورله راوینځي. دغه علاج دی، همدغه ورله کوي. خو د دې تاسو ته ما وویل چانسز انتهایي ډېر زیات کم دي. مهرباني وکړئ په ځان باندې رحم وکړئ، په خپل خاندان باندې رحم وکړئ، خپل دا ژوند هم مه خرابوئ او هغه جهان هم مه خرابوئ. دا د مسلو حل نه دی. او که دا چېرته د مسلو حل وي، دا شرمونه په دې دنیا نه پاتې کېدلی او د انسان اخرت پې نه تباه کېدلی، او دا د مسلې حل وي، نو زما یقین دی چې په دې وطن کې خلک دومره ډېر زیات تنګ شوی دی که نه، چې 99% خلکو به ایسته دا ګولۍ خوړلې وي او ځان به وجلی وي. ویلې به وي چې یاره بس دا د مسلې حل دی، خو دا د مسلې حل نه دی. اسلام د دې نه موږ منع کړي وو. د دې په دې دنیا هم نقصان دی او په هغه جهان هم د دې نقصان دی. په بازار کې چې کم خلک دا ګولۍ خرڅوي، په کار دا چې هغوی ماشومانو له دا ګولۍ بالکل ورنه کړي. یو سنجیده، یو هوښیار او یو مشر انسان له دا ګولۍ ورکوئ چې هغې د پازیټیو مقصد دپاره په کور کې د غنمو ګولۍ دي، د غنمو د خرابېدلو نه د بچاو دپاره دا ګولۍ استعمال کړي. ماشومانو له بالکل مه ورکوئ، غیر سنجیده نوجوانانو له بالکل مه ورکوئ. که ته پوهېږي چې د دې الګ کرکټر ټیک نه دی، د ده چال چلن ټیک نه دی، هغه له بالکل دا ګولۍ نه دي ورکول پکار. ځکه چې دا کیسونه ډېر زیات شو، ډېرو نوجوانانو دا ګولۍ وخوړلې، ډېرو خلکو خپل قیمتي ژوند د دې ګولو د وجې وبایلو. یو ځل بیا په اخره کې تاسو ته دا درخواست کوم چې ژوند ډېر قیمتي دی، د دې ژوند به ستاسو سره حساب کېږي. دا ژوند بې حسابه نه دی، د دې به ستا سره حساب کېږي، د دې به ته جواب ورکړې.